السلام علیکم ملګرو، هیله ده چې ښه به یاست. نن په دې موضوع باندې خبرې کوو چې موږ څنګه کولی شو د ځان لپاره سی وي جوړ کړو. نو ډېری وخت موږ تاسو ته یو ارګنایزیشن یو مؤسسه وایي چې ستا سی وي راواستوه، یو څوک راته وایي هغه څوک چې موږ غواړو هلته کار وکړو نو هغه موږ ته وایي سی وي راواستوه. بیا موږ له لهانده سی وي زه په چا جوړ کړم، په سی وي زه څنګه جوړ کړم، سی وي زه په څه شي کې جوړ کړم، چاته ووایم. نو نن درته ډېره اسانه لاره ښیم چې هر څوک چې مازې ورسره شناخته وي کولی شي هغه سی وي په لنډه توګه باندې جوړه کړي او په اسانه توګه باندې سی وي ته لاسرسی ولري. راځئ ویډیو تر پایه راسره وګورئ. لومړی درته دا وایم چې د موبایل سکرین په دې درته ښکاري تر څو زه تاته داسې وښیم چې دا ته په موبایل کې هم جوړولی شي. لکه څنګه تاسې ما چینل ته ورسئ، دلته ما ویډیو اپلوډ کړی دی چې موبایل د کمپیوټر پر ځای وکاروئ. دلته مکمل لارې پکې ښودلي دي، هغه د ورځني کارونو لپاره چې موږ کمپیوټر کاروو د هغو دپاره پر هغه پر ځای موږ موبایل کارولی شو. نو اوس راځو موږ غواړو چې سی وي جوړ کړو. زه دا د وډ راخلاصوم، یو څه ډیزاین به هم درته ښیم، تر څنګ به تاسو ته ښیم چې په سی وي کې تاسو څه شي ولیکئ، څنګه یې ولیکئ. دا د زه شیپ ته راځم، دلته یو دغه رقم، یو جدول رقم، یو مربع رقم دلته یې ږدم، پر خپل طبیعت باندې جوړوم او دلته لومړی ورته عکس انتخاب کوم. عکس پرنټ ته راوړم، معنا مخې ته یې راوړم چې عکس پر مخ باندې ښکاره شي. په چپه طرف کې لکه تاسې دا ګورئ، اوس ورباندې راسته کلیک کوم او دلته دغه شی ورته انتخاب کوم تر څو داسې ګول شکل باندې ښکاره شي. کله چې له دې وروسته ما دا عکس دلته انتخاب کړئ، دلته راځم یو بل دغه ورته رقم ټکس باکس رقم، معنا چې په هغه کې زه یو لیکنه وکړم. دلته چې مې ټکس باکس راواخیستی، دا یوازې دلته زه خپل نوم پکښې لیکم. هر نوم چې تاسې یي هغه تاسې خپل نوم پکښې ولیکئ او هغه ښه بولډ کړئ او تورې یې ورته غټ کړئ. دغه د شاته کور ایریا چې دا ریموو کړئ، یعنې لکه څنګه چې دغه کوم شیپ دی پر دې رقم باندې پاته سي. نو له هغه وروسته دغه خپل نوم چې دی غټ کړئ، داسې له غټېدو څخه وروسته یې رنګ ورته چینج کړئ. هر رنګ چې ستاسې خوښوي، دا زه هسې د ستاسې دپاره په ویډیو کې چې زه جوړوم، دا زه ستاسې دپاره خالص دا کار کوم. ستاسې هر رنګ خوښ وي تاسې هغه کولی شئ انتخاب کړئ. له دې څخه وروسته زه یو بل ټکس باکس لرم. له نامه څخه وروسته موږ تاسې باید دلته څه شي ولیکو. له نامه څخه وروسته موږ تاسې باید ولیکو دلته 3 شیان. هغه د تلیفون نمبر، له هغه څخه وروسته لکه زه سیپون لیکم، تاسې د تلیفون نمبر باید ولیکئ. له تلیفون نمبر څخه وروسته باید ایمیل ولیکئ. له ایمیل څخه وروسته تاسې باید لوکیشن ولیکئ. لکه دلته اوس تاسې ګورئ زه یې لیکم. تاسې په تلیفون کې هم دا رقم لیکلی شئ، وټساپ هره خلاصه کړئ، په کمپیوټر کې هم کولی شئ. هر ځای چې تاسې وغواړئ په خپل طبیعت باندې خپل ځان ته سی وي جوړولی شئ. دا د ما تلیفون نمبر ولیکل، لاندې مې ورته ولیکل چې ایمیل مې پسې ورته ولیکئ، خپل ایمیل لوکیشن مې ولیکئ چې زما لوکیشن چې دی کندهار دی. له هغه څخه وروسته دغه ټکس باکس راوړم، دلته یې ږدم تر نامه لاندې. کله چې مې تر نامه لاندې کښېښوئ، دغه زه دا آوټلاین کوم، معنا دغه شاوخوا لیکې چې دي دا ورته ورکوم او دا به لږ غټ کړم تر څو ښه معلوم شي. دا د تاسې هر رنګ چې ورته انتخاب کړئ تر څو ښه معلوم شي، ښه ښایسته معلوم شي. ښایسته تاسې جوړ کړئ او ښه پیشني مو جوړ کړئ، نو هر رقم تاسې چې غواړئ هغه کولی شئ. له هغه څخه وروسته دغه لاین راواخلئ، خالص دا لاین، دغه ساده لاین چې دی دا راواخلئ تر څو دلته یې کېږدئ او د لاین دغه رنګ چې دی دا بدل کړئ تر څو دلته پر دې باندې معلوم شي. ځکه چې دا رنګ چې دی دا شین دی، په دې شنه رنګ کې او د لاین رنګ چې دی هم شین دی، نو تر اوسه پورې نه معلومېږي. لکه زه د دې رنګ ورته بدلوم، اوس به تاسې وګورئ دا د رنګ مې ورته بدل کړئ او سایز یو څه غټوم چې تر څو یو څه غټ معلوم شي. لکه دغه تاسې لیدلی شئ. کله چې مې دا معلوم کړو، له هغه څخه وروسته زه لومړی شی چې زه یې لیکم دلته سکیلز دی، مهارتونه. هغه مهارتونه چې تاسې لرئ، هغه که په هر څه کې وي، لکه تاسې یو وظیفې ته اپلای کوئ، یو څه مهارتونه تاسې لرئ. لکه مثال د خبرې زه اوس وایم زه یو د کمپیوټر انجینر یم، نو زه د سافټویر انجینر یم. زه په CSS کې، په جاوا سکرپټ کې، همدارنګه پایتان کې، جاوا کې د کمپیوټر ژبې دي، په هغو کې مهارت لرم. تاسې په یو بل شي کې مهارت لرئ. مثال د خبرې تاسې کولی شئ ښه رایټینګ وکړئ، تاسې کولی شئ یو چاته ښه پریزنټیشن وړاندې کړئ، تاسې کولی شئ یو ښه سروې ترسره کړئ. هغه مهارتونه چې تاسې په ځان کې لرئ، هغه مهارتونه دلته پر نوبت باندې ولیکئ او دلته یې پیسټ کړئ تر سکیلز وروسته.
له سکیلز څخه وروسته کله چې تاسې دا سره منظم کړئ له هغه څخه وروسته موږ بله موضوع لرو لکه تاسې چې شی ولیکئ تاسې بیا هم داسې مثال داسې جدول جوړ کړئ داسې لیکې جوړې کړئ لکه سکیلز تاسې موږ ولیکئ له هغه څخه وروسته تاسې لانګویج انتخاب کړئ هغه ژبې تاسې ورباندې خبرې کولی شئ نو لکه اوس مثال د خبرې زه غواړم چې زه داسې ژبې انتخاب کړم زه په پښتو باندې په دري باندې همدارنګه په انګلیش باندې زه کولی شم روانې خبرې وکړم په هغو ژبو باندې زه کولی شم لیکل وکوم همدارنګه زه په هغو ژبو باندې کولی شم چې په هغو ژبو له خلکو سره پوه شم او په ورځني ژوند کې کاروبار ورباندې وکړم لکه دا د زه اوس لنګویج دلته جوړوم د لنګویج برخه جوړوم چې لنګویج کوم لنګویجو باندې زه خبرې کولی شم هر هغه ژبې چې ستاسې زده یې هغه لکه اردو جرمني فرانسوي هره ژبه چې ستاسې زده یې ټولې ژبې دلته له دغه څخه وروسته په خپل سی وي کې کښېږدئ یعنې لومړی سکیلز ښوول کېږي له هغه څخه سکیلز څخه وروسته لنګویج ښوول کېږي لکه څنګه چې تاسې دا د ما ایښي دي زه اوس ما دا له مهارتو څخه وروسته دغه انتخاب کړي دي ژبې انتخاب کړي دي نو تاسې دلته کولی شئ ژبې انتخاب کړئ اوس لومړی له ژبو څخه وروسته موږ تاسې هوبیز انتخابوو لکه مثال د خبرې خویونه لکه زما د ذوق شیان لکه ته له یو چیز سره علاقه لرې له چیز سره شوق لرې مثال د خبرې زه غواړم زه له مطالعې سره شوق لرم زه له سپورټ سره شوق لرم له دغه سره زما ذوق دی هغه دغه خوښوي سپورټ خوښوي لکه زه لنګویجونه انتخابوم هر هغه شي سره چې تاسې ذوق لرئ ورسره علاقه لرئ هغه شیان تاسې دلته په هوبیز کې انتخاب کړئ په هغو کې ولیکئ داسې پر کتار باندې لیکلی شئ کله چې تاسې دا ولیکل له دې څخه وروسته هر خویونه هر شی چې تاسې د هغه شوق لرئ هغه تاسې ولیکئ له دې څخه وروسته راسئ یو بل شی به راواخلو تر څو دا یو څه پیشني ښکاره سي تاسې لکه دلته اوس وګورئ زه دا دغه شی په راسته طرف ته اړوم تاسې بیا د راسته طرف ته واړوئ تر څو په دې بل کونج کې کېږدو لکه اوس زه غواړم دا واړوم وراسته طرف ته خو دا ولې نه راوړي لومړی به زه د دې سایز یو څه ورکوشنی کړم تر څو کوشنی معلوم سي کوشنی ډېر غټ هم ډېر بد معلومیږي لکه دا به زه داسې وچرخوم په دې کې دونه مشکل نشته اوس به بیا هم دا سایز یو څه ورته کم کړم تر څو لږ کوشنی او ښه معلوم سي یو څه به غټ هم کړم له دې څخه وروسته زه دلته باید څه شی ولیکم مهم ځای را رسیږي دا دلته زه باید سمري ولیکم خلاصه ولیکم چې زه کوم مهارتونه لرم زه په چیش کې کار کولی شم زه څنګه کار کولی شم او زه څه وخت کار کولی شم چیرې کار کولی شم زه خالص ساده لومړی دلته باید تاسې ولیکئ سمري معنا خلاصه هغه زما د کاروبار زما د وړتیا زه کومې وړتیاوې لرم زه کوم کارونه سرته رسولی شم او ما کوم کارونه سرته رسولي دي او څه شی کوم معنا هغه د خپل ځان د پیژندګلوي او د خپل لیاقت د دې سمري یا خلاصه به تاسې ولیکئ دلته له خلاصې څخه وروسته زه دلته ټولو خلاصه په اوس وخت کې نه لیکم ځکه چې بیا دا ویډیو بیخي ډېره اوږدېږي زما سره جوړ پرته ده زه به هغه راواخلم له هغه څخه وروسته بیا هم یو لاین راواخلئ او دې لاین ته رنګ ورکړئ تر څو یو څه ښه سم معلوم سي او همدارنګه یو څه یې دغه پونټ ورته پنټ کړئ چې تر څو لږ بولډ معلوم سي لکه دغه ګوره داسې ښه ښکارېږي اوس له دې څخه وروسته بل ټکس باکس انتخاب کړئ په ټکس باکس کې تاسې هغه خپله سمري لکه ما چې تاسې ته وویل هغه خپل د ځان په باره باندې لنډ معلومات او د خپل کار په باره باندې لنډ معلومات ولیکئ کوم چاته چې تاسې اپلای کوئ هغه په نظر کې ونیسئ تر څو تاسې ووایاست په دې کار کې زه مهارت لرم دا زه کولی شم نو له دې څخه وروسته دغه آوټلاین به یې ورته ایسته کړم له آوټلاین څخه وروسته دا سمري خلاصه شوه د سمري په برخه کې لکه تاسې تصمیمول داسې شیان کې ولیکئ له سمري څخه وروسته موږ بله برخه لرو ایجوکیشن معنا زما د تعلیم سویه څونه ده زه څونه تعلیمي سویه لرم له سمري څخه وروسته تاسې باید ایجوکیشن انتخاب کړئ په ایجوکیشن کې هغه تعلیمونه چې تاسې ترلاسه کړي یا تاسې هغه ډیپلومونه یا هغه برنامې چې تاسې لرئ تاسې سرته رسولي او تاسې په هغو کې اسناد لرئ هغه خپل اسناد چې ورته وایي هغه اسناد راواخلئ دلته یې کښېږدئ
دغه معلومات دلته وړاندې کوي چې زه له دې پوهنتون څخه فارغ یم، په دې وخت کې ځینې فارغ یم او دا ما زده کړې کړي دي. نو د خپلو زده کړو دغه معلومات باید دلته وړاندې کوي د ایجوکیشن په برخه کې. لکه اوس مثال د خبرې زه وایم چې زه له نرسنګ څخه فارغ یم، ما د نرسنګ انسټیټوټ ویلی دي په کندهار ښار کې په پلاني انسټیټوټ کې په دې وخت کې ما ویلی دي. نو او همدارنګه زه له کمپیوټر ساینس پوهنځي څخه فارغ یم، کمپیوټر ساینس پوهنځي ما پلاني ځای ویلی دی په پلاني پوهنتون کې په پلاني وخت کې. نو تاسې به دا رقم خپل ایجوکیشن هغه خپل تعلیمي سویه چې تاسې څونه لرئ هغه به ورته انتخاب کړئ. خو یوه خبره دا ده چې په دغه کې په سی وي کې باید رښتیا شان ولیکل سي، هغه شان ولیکل سي چې هغه رښتینی وي، چې هغه تاسې رښتیا هم په هغه باندې دغه لرئ برلاسي یاسیان دغه اسناد په لاس کې لرئ، تر څو بل وخت ستاسې دپاره په دې کې کوم مشکل نه وي. که څه هم ځینې خلکو سی وي داسې جوړ کړي په هغه کې دونه شان لیکلي چې هغه د هغو شان وړتیا نه لري، خو بیا هم پکښې جوړ کړي. نو نور دا ستاسې خوښه ده چې څنګه کوئ یا څنګه لیکئ. خو زه یې خالص طریقه درته ښیم. له دغه څخه وروسته له ایجوکیشن څخه وروسته ورک اکسپیرینس د معنا تجربه ده. زه څونه تجربه لرم، ما په څونه دفترو کې کار کړی دی او ما له کومې مؤسسې سره کار کړی دی، ما چیرې کار کړی دی، ما څنګه کار کړی دی، څونه وخت مې کار کړی دی او زما د کار نتیجه څنګه وه. دا ټول معلومات باید تاسې په ورک اکسپیرینس کې په تاسې ولیکئ یا ساده اکسپیرینس ولیکئ. دلته دا په اکسپیرینس باندې واړوئ، معنا زما تجربه. په تجربه کې تاسې دغه معلومات وړاندې کوي چې تاسې څونه وخت کار کړی دی، له کومې کمپنۍ سره مو کار کړی دی، په څه وخت کې مو کار کړی دی، چیرې مو کار کړی دی، دغه معلومات پکښې وړاندې کوي. لکه زه غواړم دا سم کړمه، تاسې ورته ګورئ، زه غواړم دا سمري واړوم په ایکسپیرینس باندې. دا خو بیا هم کار نه کوي، خپل ځای ته نه راځي. زه به دا ریموو کړمه، بیا به راسم بلیو ته. لکه زه به دا یو څه سم کړم، تاسې لږ صبر وکړئ. زه غواړم دا راکاپي کړم تر څو ژر کار وسي او ژر سرته ورسېږي. لکه زه غواړم دا د دې به رنګ ورته بدل کړم، ځکه د دې رنګ سپین دی او پر دې سپینه پرده باندې سم نه ښکاري. دا مې ورته تور کړئ. زه ګورې دلته لیکم اکسپیرینس، معنا تجربه، هغه تجربه چې زه لرم. ما له کمپنیو سره کار کړی دی، ما له شرکتو سره کار کړی دی، له ارګنایزیشن سره مې کار کړی دی، له یو مؤسسې سره مې کار کړی دی، له هر چا سره چې ما کار کړی دی په دې برخه کې، په پلاني برخه کې، په سروې برخه کې ما کار کړی دی. ما خلکو ته پریزنټیشنونه وړاندې کړي دي، مثال د خبرې، او ما له پلاني په دولتي برخه کې ما په دې دغه کې کار کړی دی، په دې درجه کې ما کارونه کړي دي. هر اکسپیرینس تجربې چې تاسې لرئ هغه دلته پکښې ولیکئ. لکه داسې زما اکسپیرینس دی، مثال د خبرې ما ولیکل ستاسې لپاره. نو دا د سی وي ستاسې لپاره جوړه شوه، جوړه تیاره شوه. تاسې هېڅ چا ته ضرورت نه لرئ چې چا ته زارۍ وکوئ یا چا ته ووایاست ما سی وي را جوړ کړه. نو په ډېره ښه طریقه سی وي جوړه شوه. ډېره مننه.